د کهنۍ شروعات کیږي د منګولیا نه چې د ایسټ ریشیا یو لوی ریګستان دی. دې ریګستان ته د تیلو رایستلو لپاره یوه کمپنۍ راغله، خو دا انفرمیشن د دې غلطو. دوی غوښتل چې د دې ځای نه واپس لاړ شي. د واپس تلو دپاره دوی ته یو جهاز راوستو چې د جهاز د پایلټ نوم مو پرینک او د هغه سره یو ملګری و چې د هغه نوم مو کو. د دې نه پس ټولو ورکرزو سامانونه پیک کړل او په جهاز کې کېنستل چې خپل ښار ته واپس لاړ شي. د لږ سفر نه پس دوی ته یو داسې طوفان راښکاره شو چې دوی ته هیڅ هم په نظر نه راتلل. نو بیا کو پرینک ته وویل چې موږ له پکار دی چې دغه جهاز لږ ودروو چې کله طوفان ودرېږي نو بیا به یې پاسوو. نو پرینک د ده خبره ونه منله، نو له دغې وجې په طوفان کې ګیر شو. دې پره یې په یو بل باندې د سنګپرک رابطه کوله، خو رابطه ونه شوه. دې دوران کې د جهاز یو انجن خراب شو. نو پرینک د ایمرجنسي لپاره ځان تیار کړو. پرینک جهاز ورو ورو راښکته کوه، خو په دې دوران کې د جهاز وروستۍ برخه د یوې کاڼي سره وجنګېده. کله چې جهاز د غر سره وجنګېدو نو د جهاز وروستۍ حصه کلاو شوه چې دې سره یو ورکرز د باندې لاړو. بکي جهاز ریګستان ته راولوېده. جهاز روان و، خو چې کله ودرېده 2 کسان پکې نور هم مړه شوي وو. بکي کسان په دې خطرناک ریګستان کې ګیر شو. د دې نه پس یې د ځان لپاره د خوراک سامان راواخیستو، خو دا سامان د دوی سره د یوې میاشتې دپاره و. په دې کې یو هلک و، نو هغه ورته وویل چې زه د دې ریګستان وتل غواړم، ولې چې ما په کپي ځایونو کې هایکنګ ټریکنګ کړی دی. نو ملګرو ورته وویل چې دا د جولای میاشت ده، نو په دې میاشت کې ګرمي ډېره زیاته وي، ته به په دې ریګستان کې د ګرمۍ د لاسه ژوندی پاتې نشي. بیا یې ورته وویل چې تا ته په دې ریګستان کې لاره نه ده معلومه، نو ته به په دې ریګستان کې اخوا دېخوا تویږي او د لوږې او تندې د لاسه به مړ شي. په دې دوران کې شپه راغله، خو د شپې موسم ډېر زیات خراب و. په دې کې یو هلک و چې د هغه نوم جون و. جون د طوفان د کتلو دپاره د باندې راغی، خو په دې دوران کې خپه د یوې ګټې سره وجنګېده چې په دې ریګستان کې راولغړېده او راپرېوتو. د طوفان له وجې هیڅ هم نشو لیدلی. کله چې سهار شو نو ټول ورکرز پاڅېدل. ویې لیدل چې د دوی یو ملګری نشته. دوی څلورو طرفونو ته وکتل، خو هیڅوک یې په نظر را نغلو. د دې نه پس لیډي د پایلټ خوا ته راغله او پایلټ ته یې وویل چې زموږ د بچ کولو دپاره به څوک راشي او که نه. نو پایلټ ورته وویل چې د دې ماته هیڅ پته نشته. نو د دې سره لیډي ډېره زیاته خواشینې شوه. وی زموږ نه لاره ګډه وډه شوې ده، که څوک رام شي نو موږ به ونه مومي. د دې سره د دې ټولو امید ختم شو چې زموږ د کتلو لپاره به هیڅوک هم رانشي. په دې کې 2 کسان وو چې هغې د دې ځای نه د وتلو پلین وکړو. کله یې چې اوبه وړلې نو په دې کې نورو کسانو ورسره جګړه وکړه چې اوبه به نه وړئ، ولې چې زموږ دپاره هم اوبه نشته. کله یې چې په اوبو جنګ شروع کړو نو په دې دوران کې ټولې اوبه په ریګستان کې واوړېدې. دې سره ټول همدغسې پاتې شو. دغه لږې ډېرې اوبه وې دغه هم توی شوې. په دې موقع کې یو هلک و چې د هغه نوم و ایلیټ ورته وویل چې ما سره یو ایډیا ده چې په دې سره به ټول بچ شو. هغه ورته وویل چې زه د څو ورځو نه دغه فکر کوم چې د دې جهاز هغه فرضیې راټولې کړو او یو نوی دوهم جهاز دې جوړ کړو. ایلیټ مخکې د جزونو یو استاذ پاتې شوی و چې د دې سره د ټولو امید ژوندی شو. ټول دې خبرې ته تیار شو، خو پایلټ نه و تیار، ولې چې پایلټ ورته وویل چې د دې کار کول نه ممکنه دي. په بله ورځ دوی کې یو هلک و چې هغه د دې ځای نه ووته. په ده پسې لیډي هم ووته، خو پایلټ دغه منې کړه او په خپله ورپسې ووتو. دغه سړي پسې شاته روان و. په چل کې هغه ځای ته ورسېده په کوم ځای کې چې جهاز جنګولی و. پایلټ هغه سړی هم ولیده کوم چې په اوله حصه کې غورځېدلی و. پایلټ چې د هغه خوا ته ورغو نو پایلټ ولیدل چې د هغه په تن باندې جامې نشته او د هغه تر څنګ د تومانچې ګولۍ هم پرتې دي. په دې دوران کې هغه سړی ولیده د کم سړي په تلاش کې چې دی راوتلی و. دې سړي ورته وویل چې زه د دې لاش خوا ته راغلم. د ده په لاس یوه ګړۍ وه چې ما ورته ورکړې وه. کله چې ما خپله ګړۍ ترې اخیستله نو د ده په لاس هغه ګړۍ نه وه. اصل کې په دې ریګستان کې بل څوک هم موجود دي. دې نه پس دوی دواړه خپل ځای ته راغلل، کم ځای کې چې ملګري موجود وو. نو پایلټ ورته وویل چې زه هم د جهاز په جوړولو کې در سره شامل یم. دوی به دروازې کار نه کوو، ولې چې دروازې به ګرمي ډېره زیاته وه. دوی به د شپې کار په جهاز کې کوو. دوی چې کم
کم تیل د اور د بلولو لپاره او د جهاز د پسولو لپاره ایښي وو. نو د ویلډینګ په دوران کې یوه زوردار دمکه وشوله. قسمت یې په دغه ځای کې ښه و چې په دې دمکه کې څوک هم زخمی نه شو او کم تیل چې دوی د ځان دپاره ایښي وو هغه ټول ختم شو. خو چې معلومات یې وکړل نو دومره تیل ورسره پاتې و چې یو پیربي جهاز پې پاتڅوي او د دې ځای نه به وځي. دی به د شپې پر ځای د ورځې هم کار کوو. ګرمي ډېره زیاته وه د ورځې خو همت یې نه بایلو. د دې نه پسې د جهاز ریبیلډ کول شروع کړل چې په دې کې د جهاز یو وزره وروستل حتمي وو. خو که دا وزره چېرته را پرېوته نو جهاز به هېڅکله هم پانه سي ځکه چې د دوی سره کرین نه وو. نو دوی په مزه مزه دا بره کوو او په دې جریان کې چینج وشلیدو او د جهاز وزر خپل ځای ته ورالو. کله چې دا ولیدل نو ټول ډېر زیات حیران شول ولې چې د دوی ملګری د جهاز په وزره کې وو. کله چې د جهاز وزره خپل ځای ته ورغله نو هغه راښکته شو. ویې ویل چې ما خپل کار مکمل کو. د دې نه پس دوی ټول ډېر زیات خوشحاله وو. ویل یې چې موږ به له دې ځای نه وځو. دوی ټولو جشن لمانځه او ټول ګډېدل. دې نه پس د جهاز نه خاوره لرې کړله چې د جهاز د الوتلو بندوبست برابر شي. یوه ورځ په اسمان باندې خطرناکې ورېځې راغلې چې د دې سره د بجلۍ پړکار کېده. نو دوی ټولو د دغه ځای نه منډې کړې ولې چې په جهاز کې پټرول وو. خو ایلیټ د دغه ځای نه ونه تښتېده ولې چې هغه جهاز ساته. نو په دې موقع کې پرینک ور منډه کړه او هغه یې د ځان سره راوغورځوه ولې چې د آسماني بجلۍ نه یې بچ کو. که چیرې دی مړ شوی وی نو جهاز به چا جوړوه. نو له دې وجې خپل جهاز ته نوم فینکس کېښوده. فینکس نوم یې د دې لپاره ورته کېښوده چې د دې ریګستان نه به واپس ووځي. خو لا ډېر شکار په جهاز کې پاتې وو. په دې طریقه ورځې تېرېدلې چې د دې سره اوبه هم ختمې شوې. نو یوه شپه یې څو کسان ولیدل چې ځان ته یې خیمې خښې کړې وې او اوده شوي وو. اصل کې دا هغه کسان وو چې د سمګلینګ کاروبار به یې په دې پټو لارو کوه. فرینک ورته وویل چې د دوی خواته به لاړ شو او د اوبو مدد به ترې وغواړو. خو پلیټ دوی منې کړل. خو بیا هم فرینک د څو کسانو سره د هغوی خواته لاړ. کله یې چې ترې اوبه غوښتلې نو یو سمګلر په ده باندې د تومانچې ګزار وکړو او دی مړ کو. فرینک سره د ملګرو په دوی باندې د توپنچې ګزارونه شروع کړل او ټول یې مړه کړل. یو کس وتښتېده په زخمي حالاتو کې. فرینک وشته خو د دې باوجود یې بیا هم پرېښوده. جیمز د مړه شوي سمګلر په لاس باندې هغه ګړۍ ولیده کومه چې له ده څخه ورکه شوې وه. اصل کې دا هغه سمګلر و چې د دې نه مخکې په دې لار باندې راغلی و. په دې دوران کې یو سمګلر دې د جاز خواته راوړو. څه کسان ویل چې دی مړ کړي خو فرینک دوی منې کړل چې په دې دوران کې ایلیټ د یو ګزار وویشته او دی مړ کو. دوی په خپل منځ کې بحث شروع کو چې په دې کې ایلیټ ورته وویل چې ته پایلټ یې نو ستا د وجې موږ په دې ریګستان کې پسو شوي یو. وی ستا د وجې زموږ یو ملګری مړ شو. ما درته وویل چې هغه ځای ته مه ځئ او ته بیا لاړې. په دې سره فرینک ته غصه ورغله او دی یو ګزار وواهه. د دې نه پس ایلیټ ډېر زیات خفه و. دوی ته یې وویل چې زه نور بکي جهاز نه جوړوم ولې چې تاسو بېغمه ناست یې او زه د 10 سړو عمره کار کوم. نو دی ورته وویل چې که چیرې ته زموږ مدد نه کوې نو موږ ټول به دلته کې مړه شو. د دې نه پس ایلیټ ورته وویل چې تاسې ټول ما ته ریکویسټ وکړئ نو تاسې ته به زه الله جهاز جوړوم. فرینک ورته وویل چې ته زموږ بوس یې. زموږ ژوند ستا په لاس کې دی. که چیرې ته نه غواړې نو موږ له دې ځایه نه شو وتلی. دی په جهاز کې کار کوو. نو دوی په دوربین کې وکتل چې له هغې خوا نه هغه سمګلر را روان دی چې په زخمي حالات کې تښتېدلی و. سمګلرو ته پته وه چې دوی سره خوراک او اوبه په ختمېدو دي. کله چې دوی کمزوري شي نو موږ به په دوی باندې حمله کوو. دې دپاره دوی د جهاز د جوړولو دپاره زر زر کوشش کوو. اخیر کار جهاز تیار شو. د پایلټ سره یو کتاب و په هغه کې لیکلي و چې جهاز به څنګه بدلوي. دی استاد دغه جهاز بل قسم ته اړولی و. نو په دې موقع کې ورته ده وویل چې ما تر اوسه غټ جهاز نه دی جوړ کړی یعنې وړه وړه ما جوړ کړي دي. دې سره ټولو ته غصه ورغله. ایان په ده پسې توپنچه راواخیسته. نو ده ورته وویل چې زما دومره یقین شته چې دا به الوزي. بیا فرینک ایان ودروه چې په دې کې توپان راغی. دې
سره تیزی هواګانې راغللې. دوی ولیدل چې جهاز رو رو پورته کیږي. په دې کې د دوی امید بیرته راغلو. دوی پوه شول چې دا جهاز په رښتینې الوتی شي. دې سره د دوی امید بیرته ژوندی شو. ټول ډیر زیات خوشاله وو. خو دا د ریګستان طوفان و. لږ ساعت پس جهاز ټول په ریګو کې پټ شو. فرینک ورته وویل چې دا جهاز موږ ډیر په سختۍ سره جوړ کړی دی، نو موږ له پکار دی چې دا جهاز له دې ځایه وباسو. په دې سره ټول ملګري شو او دغه جهاز یې له دې ځایه راوباسه یو خالي ځای ته. کله چې جهاز خالي ځای ته وباسه نو د سټارټینګ کوشش یې کوه چې په دې حالاتو کې جهاز واپس بند شو. د سټارټینګ کوشش یې بار بار کوه چې په دې دوران کې جهاز سټارټ شو. خو هغه کسان را ورسېدل کوم کسان چې په دې پسې لګېدلي وو. دغه کسان د آسونو د پاسه ناست وو. دی هم د جهاز د پاسه څملستل، ولې چې په جهاز کې د ننه ځای نه وو. اصلا دا جهاز یې د پرزو څخه جوړ کړی وو. نو دوی پې د ګلو ګزرونه شروع کړل، خو قسمت یې په دا ځای ښه و چې یو قسم ونه لګېده. کله چې دغه جهاز د یو لوړ ځای نه راپرېوته، خو په خوش قسمتۍ سره دغه جهاز والوته. دوی دومره خوشحاله وو چې په جمو کې نه ځایېدل، ولې چې د مرګ د خولې نه د دې خطرناک ریګستان نه راووتل. دوستانو دا یوه ښکلې او ښایسته کهاني وه. که دغه کهاني ستاسې خوښه شوې وي نو لایک او کامنټ پې لازمي وکړئ.